د امریکا د نیویارک ښار د مشرقي دریاب په غاړه د منهټن د دنګو ودانو سره په سیالۍ دا د اقوام متحده یا ملګري ملتونو هډ کوارټر دی. دا بلډینګ په کال 1952 کې په 3 کالو کې جوړ شوی دی چې یو کم 40 چتونه لري. د دې مرکز مورګې په غرب کې د فرست ایونیو 240 کوڅې نه تر 840 پورې خوري دي او په مشرق اړخ یې دریاب دی. په دې کې لوی میدانونه، یو شمیر دفترونه او د ګاډو د ودرولو ځایونه دي او په 19 ایکړه یا 40 جریبه خور مرکز دی. د دې مرکز د پاره ځمکه په هغه زمانه کې په 8.5 میلیونه ډالره اخیستل شوې ده او په 15 میلیونه ډالره جوړه شوې ده. د اقوام متحده 3 ځایي مرکزونه د سویټزرلند په جنیوا ښار کې، بل د آسټریا په ویانا ښار کې او دریم د کینیا په نیروبي ښار کې دي. تر دې دمه په ملګري ملتونو کې 193 ملکونه شامل دي. په دې کې 15 مستقل غړي دي، یعنی امریکا، برطانیه، فرانس، چین او روس. د دې سلامتي کونسل یا امنیتي شورا په 15 غړو مشتمله ده. د دې ودانۍ مخې ته د ټولو غړي هیوادونو جنډې یا بیرغونه لګېدلي دي. د ملګري ملتونو د دې ودانۍ دننه یو شمیر نایابه مجسمې هم لګول شوي دي چې دغه یوه پکې د پخواني شوروي اتحاد لخوا ملګري ملتونو ته په تحفه کې ورکړی شوې ده. سږ کال د سپتمبر د 40 نیټې نه تر 1 نیټې پورې دلته د جنرال اسمبلی 80مه کلیزه غونډه جاري وه چې پرانیسته یې د ملګري ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون کړې او په مشرانو کې لومړی وینا د امریکا صدر براک اوباما وکړه. د اقوام متحده د ودانۍ نه بهر په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې هم کولې چې زیاتره ګڼه پکې د شام او تبت د مظاهرچیانو وه چې د خپلو حکومتونو پر ضد یې نارې وهلې. په مظاهرچیانو کې ځینې کسانو د اسرائیل پر ضد هم بیانرې پورته کړې وې او ځینو پکې د ایران د ممکنه حملې په مخالفت کې هم بیانرې نیولې وې. دا د ملګري ملتونو یا د اقوام متحده د UN هډ کوارټرز دی په نیویارک کې. په دې کې 80مه د جنرال اسمبلی غونډه روانه وه چې د 130 هیوادونو نه دې ته مشران راغلي وو چې پکې د پاکستان صدر آصف علي زرداري، د افغانستان صدر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد، د روس خارجه وزیر سرګی لاروف او یو شمېر داسې ډېر مشران راغلي وو. دلته خطاب وکړو. اکثره مشرانو په دې کې د شام په کشاله باندې د ایران په اټمي جوهري پروګرام باندې خبرې اترې وکړې، خو اسلامي مشرانو پکې زیاتره خبرې په هغه فلم باندې وکړي د کوم پر ضد چې په ګرده نړۍ کې مسلمانان راپارېدلي وو او هغوی پکې غوښتنه وکړه چې د دغه فلم پر ضد دې نړیواله ټولنه ټوټلي ګامونه پورته کړي او قانونونه دې جوړ کړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ټلویزیون، نیویارک.